بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دغه باب بیا موږ تاسو لپاره دا بابونه چې روان دي د امیشت لپاره آینده کې کتل ډیره ګټه لري. سړی آخرت طرف ته برابري صوفیتوب دینداری ته سړی دغه حدیثونه ډیر بیان ټول احادیث دي خدا خصوصا زړونه نرموي. ابواب زهد هغه احادیث جمع کړي چې سړی زړه نرم کوي آخرت طرف ته متوجه کوي. نو اول حدیث مبارک کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمای دو نعمت دي خلټي خلق کې تاوانی دي، یو صحت یو فراغ. اول دا چې حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته تشبیه ورکړی ده د سرمایه دینی د سرمایه دنیوي سره. هم قانون دا ده چې په دنیا کې خلق چې تجارت کې په تجارت کې مطلب شي وي، په تجارت کې مطلب دا وي چې اصل سرمایه رأس المال دا مم خوندي وي، زیاته ګټه مو وکړه. یو سړی 10 لک روپۍ لري، که دا 10 لک روپۍ دی په کاروبار نه کې لګیا نو وخت په تیریدن به دغه مصرف کیږي ختمیږي. خو ادر د پاره په کاروبار لګي کوي چې دا 10 لک خو محفوظ شي، خو نور ګټم کې کم د کور خرچه به دیغه نه کوي. اصل کې تجارت د دنیا دا مطلب دی. اوس نو یو تجارت دنیوي ده، یو تجارت اخروی ده، د آخرت تجارت ده. البته په دنیا کې سرمایه روپۍ دي، روپۍ څوک په کور کې نه پرېږدي، بیا خاص کر دغه مالدار خلک نه دي د نن سبا دور دغه ډېر ماړه په جوب کې به روپۍ نه وي، نه دی به ډېر مجبوري غریبانان ټول پوره وړي دی د اختر قرباني ته هم روپۍ په پور اخلي، د اختر میوې ته کنکیو ته چې کالي راوړي روپۍ په پور اخلي. ولې روپۍ باندې دي، زیاتې روپۍ دی نه ګدي، چخته خو چې کېږدي تاوان کوي. نبی علیه السلامي غټه سرمایه د آخرت تجارت چې خدای پاک سړي ته ورکړې د 2 شیان دي چې سړی جوړ هم وي او په مشکلاتو کې هم نه وي واقع فارغ هم وي. دا ډېره غټه سرمایه ده. که انسان کله جوړ وي په صحت خو په مشکلاتو کې واقع هم موقع د عبادت نه ورته پیدا کېږي. د الله سره تجارت خو عبادت کول دي، د آخرت سرمایه چې ډېرې چې عبادت ډېر وکړي. جوړ وي سړی خو خلاص نه وي، مشکلات ډېر وي. یو کله سړی خلاص وي خو جوړ نه وي، مریض وي، ضعیف وي، کاروبار خو نه کوي، خو د ذوق د وجې نه د مرض د وجې نه عبادت نشي کړی. نو چاته چې خدای پاک دواړه ورکړي، هم صحت ورکړي هم فارغ وي موقع وي، دغه چې اوس تجارت شروع کړي د الله تعالی سره په دغه وخت کې په کم وخت کې دومره ډیر عبادت کړی شي چې هغه بل سړی چې مشغول د مصروف ته په کلو یې غومره نشي کړی. خو د صحت په وخت کې موږ دغه نعمت ته نه پام کېږي، د فراغت په وخت کې موږ دغه نعمت ته نه پام کېږي چې کله سړی مریض شي بیا خدای پاک ورپه زړه شي، چې کله په مشکلاتو کې واقع شي بیا الله تعالی ورپه زړه شي، په وخت کې بیا وس دی. خلیفه مبارک په ویلې خلق المصوفون دا سوف افعلو ولا هلاک دي. مصوفون دا معنی سوف افعلو، سړی ته د عام خلکو ته شیطان په خیال کې دا ورکی چې خو اوس دا د کاروبار سیزن د دغه کار وکړه، بیا چې دغه نه خلاص شوې نو بیا به څه نفلي اعمال او تلاوتونه او دا شیان کوي، ملایانو سره ناسته وي ادا کوي. هغه چې د دغه نه خلاصېږي بیا په یو بل کار لګیا شي، بیا موقع نشي پیدا، بیا په بل کار مګر تر مرګ پورې ورسي. طالب د طالبي په وخت کې هغه ښه خلک را واخلو، هغه نور طرف طالبي په وخت کې د خدای ذکر ته، نفلي اعمالو ته، دغه نیکو طاعات او عباداتو ته اصل سرمایه خو دغه شیانو باندې ډېرېږي، ګټه خو په دغو کېږي. فرض خو در باندې لازم دی، خو فرض دی چې ویلی کې جهنم ته ځې. دا وایي چې کله ملا شم بیا به وظیفې کوم، اوس خو د زده کړې وخت ده چې فارغ شي وایي بیا چې لږ د علم شوقي وسره چې اوس خو نو د درس ابتدایي مرحلې دي، کوشش په کتاب کې کوه، مطالعې ډېرې وکړه، حرص د کتابو یې ورسره ډېر کتابونه ګوره، ډېر طالبانو ته چې دغه علم رانه ضایع نه شي، په دغه لګیا ده بس موقع نشته. چې کله ښه سپین ږیری شي، ضعیف شي، هلته بیا آخرت ته وروسته ورپام شي، چې ورپام شي
چې اوس ځان ته خو دا فضایل د خلکو ته بیانوي چې ذکر دومره ثواب لري، روژې دومره ثواب لري، پلانکی عمل دومره ثواب لري، خو ته خو هم ځان ته لږ څه وکړه، بیا زیاتې په وس نه یې پره چې کینې دې سي په ملا درچي، تکلیف نشي برداشت کولی، سترګې ضعیف شي، غوږونه ضعیف شي، هر شي شي، لاړه شیطان یې موقع وویله که ونه ویله. دغه موږ تاسې د طالبي زندګي د دغه دواړو نعمتو زندګي ده که نه ده؟ 12 کاله پلار ورور قریب د دنیا د کاروبار نه موږ فارغه کړي او داسې مشکلاتو مرضو کې هم نه یو لګیا چې خدای نه خسته موږ عبادت ته نه یو خلاص. په دغه لیار کې بیا خاص کر د طالبي په لیار کې ذکر څومره ثواب لري؟ د نورو وختو په نسبت باندې یو کم 50 کروڑه باندې ذکر بدلیږي. لمونځ د نورو وختو په نسبت باندې د طالبي په زندگی کې په یو کم 50 کروڑه باندې بدلیږي. دومره غټه سرمایه موږ برابروي شو چې 15 منټه ذکر وکړو، دغه ذکر خدای پاک اره الله ویل، اره ذکر، اره جمله ویل په یو کم 50 کروڑه راته بدلوي، خو موږ نه دغه موقع شیطان ووایي. ځکه ډېر خلک کې توانې دي د قیامت یو نوم یوم التغابن، ذلک یوم التغابن، تغابن ویل کېږي دغه دوکې ته. اول غټ غبن دا ده هر انسان ته خدای پاک په جنت کې هم ځای تیار کړی، په جهنم کې هم هر انسان ته، خو چې چا ایمان راوړ ایده ځای د جهنم کافر ته ورپاتې شي، ا د کافر ځای په جنت کې ده ته ورپاتې شي. نو یوم التغابن دا ګټه مسلمان وکړه، تاوان کافر وکړه، لاړ په هغه په تاوان کې واقع شو، ابدي زندگی ځای جنت مسلمان ته ورپاتې شو، د مسلمان هغه ابدي جهنم کندې عذابونه کافر ته ورپاتې شو. دغسې بیا سلسله په سلسله باندې یو نوم ورځ د تاوان ورځ ده، یوم الحسرت د افسوس ورځ ده. نیک عمل انسان به وایي افسوس کوي، بد عمله به هم افسوس کوي. بد عمله به افسوس کوي چې کله هغه عذابونه ویني چې ولې مې توبه نه ایسته په دنیا کې د خپلو ګناهونو نه. نیک عمله به ولې افسوس کوي؟ وایي نیک عمله چې خپل ملګری وویني چې د نیک عمل په برکت د هغه رتبه د ده نه څومره پورته شوه، نو افسوس به کوي چې خو زه هم دغه طالب وم، د دغه ملګری وم، په یوه ځای کې ولې ما کوشش نه کوم. یو عالم یو وخت یو بیان کوو، وایي په جنت کې یو انسان ته د پاسه طرف نه یو خوشبویي شروع شي، د جنت رتبې خو که نه لاندې باندې دي، دی چې ور وګوري یو دومره ښایسته بنګله وي لکه موږ ته د دنیا خلکو ته چې د اسمان ستوري لیدی کېږي، دا خوشبویي به د هغه نه راځي. وایي دا پوښتنه وکړي چې دا بنګله د چا ده چې دا داسې خوشبویي ته راځي؟ ملایک د ده د یو ملګري نوم ورته واخلي چې دا د پلانکي ده. نو وایي دی به تعجب وکړي، وبویي چې خو ما د ټول وخت طالبي زندګي مثلا برابره ګټه کړې وه، ایته خو د ما نه عمل زیات نه و، دا دومره مقام یې ولې د ما نه جګ شوی؟ وایي په ټول ژوند ده د تا نه یو وارې سبحان الله زیات ویلی، یو وارې زیات تر نه ویلی، د دغه یو وار په باندې هم دومره مقام ته نه جګ شوی. نو بیا به سړی افسوس کوي که به نه کوي؟ صحت هم خدای را کړی، فراغت هم ده، موقع ده د طاعت، د عبادات، د سرمایې جوړولو. دا موږ تاسې د دنیا خلک د آینده دپاره سرمایه جوړوي. د ګرمۍ په سیزن کې داسې کار کوي چې په ګرمي کې چلیږي، د ژمي په وخت کې داسې کار کوي چې په ژمي کې چلیږي. اوس په ګرمۍ په موسم کې د ژمي دپاره ذخیره برابري، د ژمي په موسم کې د ګرمۍ دپاره ذخیره برابري، او هر څومره تکلیفونه پسې تېروي، هر څومره تکلیفونه. خو مسلمان د آخرت دغه تجارت دغه سرمایه جوړول نه غافل دی چې خو زه دومره زندګي را روانه ده، دغه دپاره زه چی لرم،